په هیواد کې د تیر کال په پرتله سږ د شري ناروغۍ مثبتې پیښې ډېرې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي پلان لري چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي په موخه به یو ملي کمپاین ترسره کړي تر څو د شري ناروغۍ د مثبتو پیښو ګراف راټیټ شي. لکه څرنګه چې شری یا هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سږ کال له موږ سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره چې هلته نمونې اخیستې دي نسبت تیر کال ته له موږ سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سږ کال له موږ سره کنفرم یا مثبت تایید شوي واقعات نږدې 6,000 دي. په نږدې میاشتو کې موږ پلان لرو چې د شری د واکسین ملي کمپاین تطبیق کړو. د دې په توسط سره موږ وکولی شو چې په افغانستان کې د شری د زیاتیدونکو واقعاتو مخنیوی وکړو. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د غرض له خلکو غوښتي چې کوم ماشومان چې په شري ناروغۍ اخته وي هغه باید له نورو ماشومانو جلا او پر شري مبتلا ماشومان د روغتیایي مرکزونو ته د تداوي په موخه یوسي. نوموړی د غرض زیاتوي د ولسونو څخه مهم غوښتنه همدا ده چې په دغسې حالتونو کې که د دوی ماشومانو کې د اعراض ولایم د شري یا د سرخکان راښکاره کیږي باید نور ماشومان ورڅخه وژغورل سي او دوی په دغسې حالتونو کې روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي تر څو د دوی ماشومانو ژوند د خطر سره مخ نشي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د هیواد په کچه 10,250 د شري ناروغۍ ټسټونه ترسره شوي چې له دې جملې 6,000 پیښې مثبتې ثبت شوي دي. روغتیا وزارت په پلان کې لري چې په 2025 میلادي کال کې د شري ناروغۍ د مخنیوي په موخه یو ملي کمپاین ترسره کړي. دوی دغه غرض پلان لري چې له 10 کلونو کم عمره 14 میلیونه ماشومان به واکسین کړي.